نو بله مسله دا وه چې د زما مېرمنې شکایت وکړ چې هلکان پوره درس نه وایي، یو ساعت یو نیم ساعت که درس ووایي بیا نو ګرځي اخوا دېخوا ساعت تېروي. نو بیا ما فکر وکړ چې څه وکړم. هلکانو ته مې ویل چې هر څوک د ځان ته یو تقسیم اوقات جوړ کړي، مهالویش دې جوړ کړي چې اقلا په ورځ کې 6 ساعته درس پکې وي. نور نو فزیکي لوبو ته، فزیکي فعالیتونو ته هم وخت پکې ورکوي، د تلویزیون کتلو ته هم، ساعتېرۍ ته هم، خو 6 ساعته درس به پکې وي. بیا نو دوی هر یو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړو، مهالویش یې جوړ کړو. اوس نو معمولا دوی 8 بجو نه تر 12 بجو پورې درس وایي، البته په منځ کې بیا وقفه هم اخلي، تفریم کوي، او بیا نو غرمې نه وروسته د 2 بجو نه تر 4 بجو پورې درس وایي. بیا نو 4 نه وروسته په انګړ کې کرکټ کوي تر 5:30 بجو شاوخوا. نو خبره دا ده چې ماشومان هر شي ته ضرورت لري. ځینې میندې پلرونه داسې ګمان کوي چې ماشومان باید لکه لویان دغسې ټوله ورځ ناست وي، درانه کښېني، یا د درس ووایي یا د کور په کارونو کې مرسته وکړي او شوخي او فزیکي فعالیت نه لري. نه، دا خبره سمه نه ده. ماشومانو ته فزیکي فعالیت د خوړو همراه او د درس په اندازه ګټور دي، ځکه چې د ماشومانو بدن د ودې په حال کې وي، نو د دوی دغه فزیکي وده په فزیکي لوبو باندې کېږي او ذهني وده یې په ذهني فعالیتونو باندې، د درس په ویلو باندې، د فزیکي تمرین، ذهني تمرینونو باندې. نو فکر کوم چې که میندې پلرونه دغه شي ته توجه وکړي او یو بې حوصلګي دې نه کوي، کله چې په کور کې اوس د قرنطین په شرایطو کې دوی هم په کورو کې دي او ماشومان هم دي، ماشومان خامخا ساعتېرۍ ته ضرورت لري، لوبې کوي، یو بل سره شور او غالمغال کوي، او میندې پلرونه کله کله بې حوصلې شي. دوی دې باید خپل ماشومتوب را په یاد کړي چې موږ په خپله ماشومتوب کې څنګه وو، څه شي نه مو خوند اخیست، او ماشومانو سره کله کله دوی په خپله هم باید لوبې وکړي، ځکه چې دغه فزیکي فعالیت د لویانو دپاره هم مهم دی. اوس خو د باندې وتلی نه شو، نو په کور کې چې یو باید هر نیم ساعت بعد یو 15 دقیقې فزیکي فعالیت ولرو، په کور کې باید وګرځو، ماشومانو سره لوبې وکړو، ساعت تېر کړو چې هم د کورونا د ناروغۍ سټرس چې را باندې دی دا کم شي او هم مو فزیکي روغتیا ته ګټه ورسېږي. البته له نیکه مرغه په ځینو خصوصي او دولتي تلویزیونونو کې د مکتب د شاګردانو لپاره درسونه شروع شوي دي، ځینې استادان درسونه ورکوي، او په معرف تلویزیون کې خو منظم د هر صنف لپاره اساسي مضمونونه یې هلته ویډیو شوي دي، استادان هغه درسونه تشریح کوي. نو ښه به وي چې میندې پلرونه خپلو شاګردانو ته، خپلو ماشومانو ته دا زمینه برابره کړي چې تلویزیون ته کښېني، هغه درسونه واوري، او که د ثبتولو امکان یې وي هغه که ثبت کړي په فلاش کې یا په هارد ډسک کې واچوي، بیا وروسته یې په تلویزیون یا په کمپیوټر کې ورته له سره پلی کړي چې دی واوري، ښه یې زده کړي، دا به ښه وي. او دې په څنګ کې هغه میندې پلرونه چې په خپله تعلیم یافته دي، هغوی د خپلو ماشومانو سره په درسونو کې مرسته وکړي. دوی سره به هم ماشومانو ته درس ویل اسانه شي، هم به د دوی وخت ښه تېر شي. دوی به خپل تېر درسونه چې کلونه پخوا یې ویلي وو، هغه د شاګردۍ د وخت خاطرې به را یادې کړي، ساعت به یې تېر وي او ګټه به یې رسېږي.